ګرانو کتونکو د دې کهاني اولنې پارت هم ما ایکسپلین کړی او دا د کهاني دویم پارت تاسو ډیرو مرګرو ریکوست کړو چې ردی دویم پارت اپلوډ د کال دا مقصد وی چې د زما سره غن کپی کې د مارا پساوي چې ته ما په دوکا باندې را پساوي بچیا ز په دې ځکه ستا په خبرو باندې بالکل ناراضم کال د ته وای بچیا کو تا سره پیسې ډېری دی خو ته یوازې د دې د وجه ته ما ته فون کې پرنک ته ډېر غوسه ورشي پرنک حقیقت کې ته خپل د کور پورا اډرس ورکړی وي د دې نه بعد ای بی افیسر دا نمونه ګوري چې د الک وته خپل سنوم یاد کړو د چې دا وګور دا یو کومیک بوک وی د ځکه د کال ته پته ولګي چې دا یو وړوکې الک ته خوده د خپل عمر نه زیات غټ ښکاری د دې د وجه د وسه پورې موږ دا هغه اډرس معلوم نکو تاسو د هغه ماشومان او تاسو کوي چې کم په دې ورځو کې د کورونو نه تختیدلې دي او اف بی آی ډیر زر د پرنک کور ته ځان را ورسي د پرنک کور ته چې دوراشي د پرنک مور ته د پرنک تصویر وخی د پرنک مور و چې واقعي دا زمازوي دی ای بی آی افیسر وته و چې تاسو یک نمبر غنکپ ته او د غنکپانو سردار دی او کو تا ته پته ولګی نو ته ای بی آی ته فورن اطلاع وکا د مور وته و چې زمازوي خوړو کې د کو هغه سغلا کړی خپل بټوره والی د ای بی آی افیسر ته وای 100 روپۍ د چې زه خپل د زوی پیسې درکم افیسر وته وای چې 1.4 بلین یو اس ډالر لګبګ 12 کروڑ روپۍ دا مور چې دا وورید دی خلک ولاو پاتې شي بل طرف ته پرنګ خپ مزو کې خپل ټیم تیرې د په هسپتال کې سکاري دی هسپتال تراشي په دې ځکه یو نرس ناستوي د دې برنډا نومي دا جاړي پرنګ دی له د تلاسور کې دی ته اصل کې ډاکټر قارشوي پرنګ ډاکټر ته لکنځلو کې او دې ته و چې ته خو خسته جنې ته ولې خپکیږي په دې ځکه بیا پرنګ ته دی نه یو تاسو کې چې دلته کې د ویکینسي سره چانس شته او کنه ځکه چې د پایلټ نوکری دی د لپاره لګ مصیبت هم جوړې دی شي د دې د وجې د هاورډ یونیورسيټي یو ډیګري جوړه کې او سیده لاړ شي انټرویو د لپاره په دې ځکه د تلو نه مخکې د ډاکټر ایسه ویډیوګانی د کتلې د دې د وجې پته کې لګ کانفیډنس راغلی وي د دې هسپتال چې کوم مشري هغه هم د تعریف کې او د ته و چې سر ته زمنګ په دې وړه کې هسپتال کې نوکری کې ستاده لپاره ډېر نوکریانې ته و چې سر ز په غټ خارونو کې نه بلکې په وړو خارونو کې د غریب خلکو علاج کول غواړم بل سبسکرایب کړئ بیل آیکن در سره آن کړئ چې اره د دې چینل نوی ویډیو تاسو ته ملاويږي طرف ته رده د نرس سره هم د لین دین بالکل سیټ شوی وي ځوانه د یو بل ډیر کلوز راغلی پته پسې په ایمرجنسي کې یو نرس راشي د ته وایي چې سیریس کنډیشن دی وړکه ماشوم دی دا غنه ډیره زیاته وینه تل پرنګ چې لاړ شي دی چې دا ماشوم ویني دی د ډاکټر نه تاسو کې چې تاسو به په داسې حالات کې سکوي ډاکټران د ته وایي چې موږ بردا داسې ټریټمنټ کوو پرنګ وته وایي چې ټیک ته تر دا علاج وکا او زر اعظم ډیره د غزنه لاړ شي اصل کې ردا حالات ټیټ شي وي ځکه چې دا خو پرخچا ډاکټر نه وي بل طرف ته ای بی آی افیسر د په پلار پسې تلې د ته وای چې تاسو یو غړ غنکپ ته د دوه غنکپانو سردار دی او تاسو په دې ټیم کې کمزې کې د پلار وته وای ما ته خو زما د زوی باره کې پته نشته او کچري پته هین اوم بزتا ته الونوي بل طرف ته د ای بی آی افیسر ته پته ولګي چې د خبره د زوی لازمي خاتون را لګي ډیر زر اندازه ولګي چې پرنګ په دې ټیم کې په کمزې دی د پرنګ په تلاش کې اوزي بل طرف ته پرنګ هغه ډاکټر چې کوم وی داغه کور تر غلې پرنګ ته پته ولګي چې د ډاکټر د پلار چې کم دی لویر دی په دې ځکه وته پرنګ وای چې د ډاکټرۍ نه مخکې په خپل یو لویر وم خپل د خبرونو دا ټول متاثر کی د برنډا د پلار د توجه چې صفه خبره کوته زما ولور پسې دلته سره راغلی او تا زما په لور کې سلیدلی پرنګ وته وای چې یو معمولی غونته کاسیم او استاد د لور سره مینا کوم استاد د لور سره زه واده کول غواړم د پلار ته ډیر زیات متاثر شته تاسو کې چې زه وکیل جوړه د غواړم نه زه به سچل کوم د پلار وته وای چې د وکیلۍ اگزام خو تا ورکړل خو دلته صرف یو اگزام ورکا په دې ځکه پرنګ ته وکیلۍ اگزام ورکي او د پرخچا یو وکیل جوړ شي یعنی د وکیلۍ ډیګري هم ملاو شي کہانی پریزنٹ تلاړ شي یعنی هغه ټیم ته کم ټیم کې چې دا پرنګ د کال نیولې وی او جیل ته بوزي دی د پرنګ نه تاسو کې چې تا دا لویر دا ډیګري څنګه حاصل کړل پرنګ وته و چې مته په ډیګري سکه ته خما اسیم جیل ته بوزي س عدالت ته خو نه بوزي د دې نه بعد بیا موږ ته د کال ژوندۍ دوباره خیر دغه جنې سره ډیر زیات خوشاله او واده وسره کول غواړي د خپل د پلار سره ملاو شي خپل پلار ته و چې حکومت زمنګ نسا اغستی دی هغه ټول ته ما واغستل او زته مزید نور اخلمه او ډیر ضرب ما او تا او زمنګ مور به یوځې شو دا پلار وته و چې بچی استا مور بل واده کړل موږ دوباره نشو یوځې کېده د دې پوری دی وته و چې ما ته پته را چې تاسو کاروبار کې او وتا پسې ای بی آی والا لګیدلی دي پرنګ چې دا ووري ډیر د غزن ډیر په خپشي او پاسي بهر لاړ شي د ای بی آی افیسر ته فون وکي چې دا څه شو دي زستانه ما په غواړم او زه واده کول غواړم زه خپل ژوندۍ د دوباره نه شروع کول غواړم ای بی آی افیسر
افیسر وته و چې بچا تا خو زه نه پرېږدم چې د څو پورې زما نوکري ده زه بستا پیچه کوم او ته کلاړې 420 یې خو زه تا چرته هم نه پرېږدم. د دې نه د اف بی آی افیسر ته پته ولګي چې دی چې په کوم نوم باندې واده کوي دی صرف خپل نوم یو ځل استعمالولی شي یعنی دی نوم نشي چینج کولی. د دې نه بعد د اف بی آی افیسر د ټولو هغه ډاکټرانو نومونه راوباسي چې د کومو واده کېدو واله وي او اف بی آی ډېر زر د ته ځان ورسوي کوم ځای کې چې د پرینک واده کېدو والی. پرینک چې کله د اف بی آی افیسران ویني دی فورا د جنۍ د ځان سره کمرې ته راولي او دې ته ووایي چې زه ستا سره ډېر زیاته مینه کوم او دې ته ټوله صفا خبره وکړي چې زه دقسې 420 هم خلکو له دوکې ورکوم خو تا سره ډېره رښتیا مینه کوم او زه به په ایرپورټ کې ستا انتظار کوم ته ځان ایرپورټ ته راورسوه. سبا له پرینک ایرپورټ ته راشي دی د برینډا انتظار کوي. برینډا خو په دغه ځای کې راشي خو دا یوازې نه وي بلکې ردې سره چارو طرف ته ایجنټ وي. پرینک په دې ځای کې یو سوچ وکړي دی خواته یو کالج وي دی هغې ته لاړ شي په هغې کې یو اناونسمنټ دی وکړي چې زموږ ایرلاین ته ښایسته ښایسته جنکۍ ایر هوسټې پکار دي. دی د جنکو انټرویو واخلي او د ځان سره ډېر ښې جنکۍ دی بوځي. دی د ایرپورټ انفورم واچوي په دغه انفورم کې لاړ شي دا کوم ایجنټان چې وي دوی د جنکو په نظاره شي او پرینک د دوی په منځ کې د دغه ځای نه وځي. لږ ساعت بعد په دغه ځای کې د پرینک په شانتي یو هلک هغه راشي په موټر کې. د ایجنټان چې د هلک راګیر کړي د هلک ورته ووایي چې ما له خو یو هلک پیسې راکړ وې چې ته دغه ځای کې ودرېږه. دوی سره په خبرې او په دغه ځای کې پرینک ته د ملک نه وځي. د دې نه بعد پرینک بیا په دنیا ملکونو کې دغه چیکونه دغسې کاسټ کوي. آخري ځل چې د کوم ځای کې چیک کاسټ کړی کال خپل سینیر ته ووایي چې زه دغه ځای ته ځم او زه به دی راټینګ کوم. د سینیر د ته غوسه شي چې په خپل ملک کې خو دی راټینګ نه کو ته به په بل ملک کې دی سره راټینګ کې. خو خیر کال د دې نه بعد بیا هم په ده باندې ډېر زیات ریسرچ شروع کړي. دی پیرلې له چې کین کم چیکونه کاسټ کوي دا چیکونه دی پیرلې له کین په خپله پرنټ کوي. کال ته دومره خو پته وه چې دی په رشیا کې دی خو رشیا ډېر غټ ملک دی په رشیا کې به دی موږ په کوم ځای کې ګورو. دوی د پرینک په باره کې ډېره جانکاري نوره هم راوباسي. دوی ته دا پته ولګي چې رشیا د پرینک د مور کلی دی د پرینک مور به هلته پاتې کېده هلته پرنټینګ مشین دی. کال چې ځان هلته ورسي پرینک هلته چیکونه کیش کوي. په دې ځای کې ورته دا کال ووایي چې پولیس ته چارو طرف نه ګیر کړی که تا را تښتېدو کوشش وکړو نو تا به مړ کړي. که تا را تښتېدو کوشش وکړو په دې ځای کې چې کم پولیس دی هغه به تا فورا وولي ته ځان زما په حواله کړه زه به ستا زندګي بچ کړم. په دې ځای کې پرینک درته ووایي چې ته خپل د ماشومانو په سر قسم وخوره چې ته به ما د دونه بچ کړې. دی ورته د خپل ماشومانو په سر قسم وخوري. پرینک خپل لاس ته اتکړی واچوي دی چې بهر راوځي روډ خالي. د ده دا مقصد دی چې د کال ماله دوکه راکړه خو بهر پولیس راشي. د دې نه بعد بیا موږ ته د جاز پارټ وښایي. کم ټایم کې چې پرینک ته د سره په جاز کې روانې دی ورته وایي چې د خپل پلار سره خبرې کول غواړم. کال ورته وایي چې ستا پلار په باتروم کې راغوځار شوی هغه مړ شوی دی. پرینک په دې ځای کې ډېر زیات په ژړا شي دی باتروم ته لاړ شي. په باتروم کې خپل د زړه بوج هلکه کوي. شاته نه ایجنټ په ده پسې ولاړ وي د ته دروازه ټکوي خو پرینک په باتروم کې دننه وي. دی د باتروم یو نټ کولاو کوي او چې کله دوی دننه ننوځي دی د سلخانې نه تښتېدلی. جاز چې په دې ټایم کې پایې کوله کولاو کې دی د پایو په ذریعه د دغه ځای نه کته وتښتي او دی فورا خپل د مور کور ته لاړ شي. دی چې کله وګوري د مور ځان له جدا فیملي جوړه کړې د یو وړه غونته خور وي. پرینک چې دا وګوري پرینک ډېر ایموشنل شي. په دې ځای کې کال ته هم پته وه چې دی به د خپل مور کور ته ځي په ده پسې راشي او ډېره د قضیې نه بوځي. عدالت نه ریکویسټ وکړي چې ده ته لږه سزا وکړه خو عدالت ته د 10 کالو سزا وخېږي چې دی به دا 10 کاله بالکل په یو کوټۍ کې یوازې تېرې. ډېره خطرناکه سزا وي د ده دپاره. کال خو د ده دپاره ډېر کوشش کړی خو د سزا ډېره خطرناکه وي. بیا څه ورځې بعد په ده پسې کال راشي د ده حال او حال معلوموي. د دې نه بعد کال ده ته یو چیک ورکړي چې داسې یو چیک بیا راغلی. پرینک چې دا چیک وګوري دی فورا پوه شي. دی ورته وګورئ چې په دې چیک کې په دې ځای کې دا غلطي ده. کال ته پته ولګي که داسې غله رانسي نو د هغې دپاره دا پرینک زموږ سره لازمي دی. د دې نه بعد بیا په ده پسې جیل ته یو دوه د اف بی آی ایجنټ راولي او پرینک ته دا چیک وښایي. پرینک ته دا مسله ډېر په اسانۍ باندې حل کړي. کال د دې نه بعد دا پرینک را وباسي او دله د اف بی آی نوکري ورکړي. یعنې دوی به صرف هغه غله نسي چې کم دا چیکونه نقلي پاس کوي. پرینک خپل کار د ډېر محنت سره کوي خو د ده په لږ وخت کې په دې ځای کې ده ته بوریت محسوس شي. دی ډېر زیات تنګ شي. د ده چې په اف بی آی کې کم ثبوتونه ډیټا وي دی ټول میټاو کړي او د دې ځای نه تښتي بل ځای ته. په ده پسې شاته کال راشي ده ته ووایي که په دې ټایم کې ته وتښتېدې نو تا ته به ډایرکټ د 50 کالو سزا میلاویږي. خو په دې ټایم کې که ته چېرته هم ځای ته لاړ شه ته د پیر په ورځ ځان واپس راورسوه او یاد وساته چې په دې ټایم کې ستا پیچه څوک هم نه کوي بلکې ته د چا نه هم مه تښته او ته خپله چوټې انجوای کا واپس راشه. د پیر په ورځ کال د انتظار کوي ښه کافي ټایم تیر شي. د دا مقصد دی چې پرینک نه راځي
خو لږ ساعت بعد پرینک راشي او دوباره نه په خپل کار باندې ونخلي او ډیر په مهنت سره خپل کار کوي. لږ وخت بعد پکې دی واده هم وکي او د دینه بعد پرینک چې کم دی ځان له داسې کمپنۍ کولاو کی چې په هغه کې ته نکلی چیکونه نسی ځکه چې یو غلط نه بسوک بهتر پویږي چې دا چینک نکلی دی او که اصلي. د دینه بعد دی په خپل کمپنۍ کې پرخچا کروڑپتی جوړ شي. دا کہانی حقیقت کہانی ده، دا دروغ نه دی.